د شنبې ورځ د غرمې په 11:40 دقیقو یوه ډله وسلوال کابل مرکز کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ ډلیز برید کوي. دوی لومړی د دې وزارت لومړی دروازې سره چاودنه کوي او پاتې نور یې ودانۍ ته ننوځي او له هغې وروسته له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلاند د پیښې په اړه کیسه کوي. دی وایي په دفتر کې وو او د سبا ورځې لپاره پر یوې موضوع کار کوه چې د یوې زورورې چاودنې غږ یې تر غوږ شو. د فتن د چاودنې غږ شو او د چاودنې غږ سره سم فایرونه هم ورسره مالو د نیکه مرغه چې د مخابرات وزارت امنیتي ځواکونو په چټکۍ سره هغه د تهدید مخه ونیوله. د ټول کارکونکو د مخابرات وزارت چې هغه خوندي اتاقونو ته ورسول او ځای په ځای کړل. د وزارت عمومي دروازې بندې شولې خو بیا هم هغه کم تورستان چې هغوی داخل ته راننوتي وو او په داخل کې فایرونه کول زموږ د پوست ریاست خواهمکارانو باندې یو داسې ماحول و چې هلته د ماشومانو چغې چې دغه زموږ د دفتر سره نږدې ورتون دی هلته د ماشومانو چغې او د هغوی هغه دا ورته موږ لیدې نه کته. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي په وینا امنیتي ځواکونو د بریدګرو شومې موخې شنډې کړې او شاوخوا له 4 ساعته جګړې وروسته یې ټول وباجل. د نوموړي په وینا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ټول مامورین روغ رمټ له پیښې وتلي دي. د یادولې وړ ده چې تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د یاد برید مسؤلیت نه دی منلی.